طالبان وایي لسګونه الوتکې او هلیکاپټرې ترمیم او فعاله شوې. سلام علیکم قدرمنو لیدونکو، په یوه نوي او تازه خبر کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پایه راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې 80 غیر فعاله شوې الوتکې او هلیکاپټرې ترمیم او فعاله کړي دي. دا خبره د یاد وزارت وایاند عنایت الله خوارزمي رسنیو ته کړې. هغه ویلي تازه د دفاع وزارت تخنیکي ټیم یوه چټل هندۍ هلیکاپټره چې له کاره لوېدلې وه بیرته فعاله کړه. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې تر 80 پورې الوتکې او هلیکاپټرې له دې خو اکثره یې د سقوط پر مهال غیر فعاله او تر ډیره تخریب شوې وې. د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر هلیکاپټرې د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته یوړل شوې. امریکا ویلي چې اجازه نه ورکوي دا هلیکاپټرې طالبانو ته په لاس ورشي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.